د پښتو رسنیزه ژبه درنو مینوالو سلامونه او ښې چارې. که پامه مې تېره ویډیو کې موږ او تاسو په دې غږېدلو چې روژتي سته نو روژه نیونکي ته اړتیا نشته، یا روژه خور شته او روژه خوړونکي ته اړتیا نشته. یعنې له ځانه به کلمې نه جوړوو، کومې کلمې چې ټولنه کې شته دي همغه باید وکاروو. نن مې دا ښه وګڼله چې د کوونکی، وونکی، ایښودونکی پر ځای بدیل روستاړي وکاروو، لکه من شو، نن شو، ګر شو یا نده شو. دغه هغه روستاړي دي چې په ټولنه کې شته دي، یعنې کوم لیکوال یا ژبپوه جوړ کړي نه دي بلکې ولس خپله جوړ کړي. لومړۍ جملې ته به راسو. په سلمان رشدي برید کوونکی د قتل د هڅې په تور مجرم وبلل شو. پر سلمان رشدي بریدګر د قتل د هڅې په تور مجرم وبلل شو. بریدګر لنډ دی، ګورئ برید کوونکي کې بیا همغه حساب ده. کوونکی څو ټکي لري؟ 3 4 5 6. ګر 2 ټکي لري یا 2 توري لري. بل موږ ډېرې بیلګې لرو، مثلا ولس له تعویض نه تعویضګر جوړ کړی، له زر نه یې زرګر جوړ کړی. همدا ګر کله پښتو کې په ګری هم وي، لکه لو دی لوګری ترې جوړ سوی. او زما په نظر دا ملګری هم ممکن له مل او ګري جوړ سوی وي. یو خدا شو چې کوونکی په ځای باید ګر ووایو. ممکن وونکي بیلګې هم تاسو پیدا کړئ، کولی سئ ګرې په ځای وکاروئ یا نور روستاړي. دا بله جمله د شهزاده کریم آغاخان د آغاخان شبکې بنسټ ایښودونکی او مشر و. نو بنسټ ایښودونکی په ځای بنسټګر څومره لنډ راځي؟ وایه روانم ویل کېږي. وایه شهزاده کریم آغاخان د آغاخان شبکې بنسټګر او مشر و. الله دې وبخي، وفات سو. زموږ وطن سره یې ډېرې ښېګڼې کړې. بنسټګر، بنسټګره یا مثلا یرغلګر، یرغلګره، دغسې بریدګر، بریدګره، دا ټول پکې راتلی سي چې ښځینه ورباندې په زور یا هې سره جوړیږي. بل مثلا هغه د کورنیو چارو وزارت کارکوونکی دی. پښتو کې لنډ ویلی سي چې هغه د کورنیو چارو وزارت کارمند دی. که ښځه وه کارمنه ده. کارمن، کارمن په اصلي حالت کې جمع او مفرد دواړه یو شی راځي. کارمنان هم ویلی سئ. کارمنه ښځه سوه، کارمن یې بیا جمع سه. ګوره پښتو کې موږ دا ډېر شیان لرو، لکه واک نه واکمن جوړ سوی، ځواک نه ځواکمن جوړ سوی، عزت نه عزتمن جوړ سوی. خپله چې سوچ وکړئ دا خپل همدا اوس کیدای سي نن ورځ کې همداسې کلمې تاسو ویلي وي چې من روستاړی پکې وي. نو کارکوونکی پر ځای کارمن او کارمند، یعنې دال کوئ مه، ځکه دال بیا فارسي کې همدغه روستاړی په میم نون دال سره دی. دغه هنرمن هم همداسې ویل پکار دي. 2018 کې ما خپلو همکارانو ته ویل چې دال مه ورکوئ، یوازې هنرمن ووایي. له دال پرته بیا هلته دود هم څه نه څه اوس هم کارېږي. هنرمنه دال که ترې لرې کړي. بل دا چې فیسبوک هره میاشت 2 میلیارده کاروونکي لري، خو کاروونکي په ځای کارن ووایه. فیسبوک هره میاشت 2 میلیارده کارن لري. همدا هم 2018 کال و، یو رپورټ ما اورېده. بیا نو هلته کاروونکي په ځای کارکوونکی لیکل سوی و. کارکوونکی خو هغه څوک چې فیسبوک سره کار کوي. کاروونکی یعنې هغه څوک چې فیسبوک کاروي، لکه زه او ته یا نور. خو مال چې همدې فرق به مو سي د کارکوونکي، مثلا کارمن سره هم کېږي، خو اوس خو کارکوونکی ډېر دود ده. او کاروونکی یعنې یوزر ته به راسي. نو کاروونکی مې په څه بدل که کارن باندې. بیا زموږ ایډیټر و اسماعیل میاخیل هغه ویلي چې دا کارن یعنې څه؟ کارن او څارن مې دواړه وکړه. کارن یوزر ته او څارن فالوورس ته، لکه څارونکي ته. ما له استاد زیار سره هم دا ټکي شریک کړي، بیا هغه ډېر ورباندې خوشحاله هم سوی څومره لنډ ټکي دي. نو ما ورته په مثال کې نور دغه راوړه کلمې. مال یعنې دا یو ما نوی نوښت نه ده کړی، بلکې زړه کالب ته ما دا کلمه اچولې ده. لکه پښتو کې موږ لرو له تور نه تورن جوړ سوی، یا له خیری نه خیرن جوړ سوی، له بوی نه بوین جوړ سوی. بیخي ډېرې بیلګې دي همدې برخه کې چې یوازې نون سره یو صفت جوړ سوی ده له کلمې نه. نو
کارونکی په ځای کارن یا مثلا نور ورته بیلګو سره مخ کیږئ، یوازې نون ورکولو سره تاسو نوې کلمه جوړولی سئ. اوسنۍ زمانه کې تر ټولو مهم وخت دی او تر ټولو مهم بیا اقتصادي کلمې دي. که ستا دا کارونکی څو ځایه راځي، مثلا لنډ ونکی په ځای نون ولیکي څومره لنډ راځي، دا ډول څارن د څارونکي په ځای. یوټیوب وایي چې کم خنډ کوونکي اعلانونه به وښیي. دا پرون ما د یو ملګري متن لوست چې یوټیوب کې کوم تغیرات راځي د اعلانونو برخه کې، نو دا همدا لیکلي وو. خو لنډ ویلی سو چې یوټیوب وایي چې کم خنډن اعلانونه به وښیي، یعنې چې لږ خنډ پیدا کوي خلکو ته، یعنې خنډ کوونکي په ځای خنډن څومره لنډ شو. یو بل روستاړی نده ده، دا پښتو کې موږ لرو، لکه پونده یا پاونده، یو تاریخي سړی هم تیر دی، پاونده مسید. پونده یا پاونده همغه کس ته وایي چې شپون بدیل کلمه ده. همغه روستاړي ته په پام موږ دغه کلمې هم جوړولی سو. مثال دی، ګوتریش په تهران او بیروت کې هوایي بریدونه ګواښونکي بللي. خو لنډ وایي چې ګوتریش، تهران او بیروت کې هوایي بریدونه ګواښنده بللي. یا بل مثال دی، کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې هیڅ ګواښ رامنځته کوونکې ډله نشته. ویلی سي کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې هیڅ ګواښنده ډله نشته. ګواښنده یعنې چې یو څوک ګواښي یا ګواښ ورته کوي یا ګواښ پېښوي. نو دغه په څو روستاړو زما خبرې سوې او دا ټولې د دې لپاره چې موږ باید ژبه اسانه کړو، روانه یې کړو. ته کوونکی وایې، برید کوونکی، هغه په ځای بریدګر وایې، ګوره هم لنډ راغی، هم خوږ راځي. دغه برید کوونکی کلمه چې ده یو ډول سکته پکې پیدا کیږي. یا ګواښونکي په ځای ګواښنده، او کارکوونکي په ځای کارمن، یا د کارونکي په ځای کارن. هیله ده ښه اوسئ.